راځو فارمیټ مینو ته. فارمیټ یو شی رنګول، یو شی ته مثلا تغییر ورکول شکل ته، هغه ته وایي فارمیټینګ. فنټ کم لیکل چې موږ تاسو کوو، لکه زه لیکمه I am Imran Khan from Afghanistan. My best friend is Abdullah Gul. خو داسې مثلا مختلف زه اوس تاسو ته خپل هغه کوو. دلته مثلا لیکل هم وکړه. اوس زه راځم فنټ ته. فنټ همداسې کار نه کوي، ځکه چې کله زه دا فنټ ورکړم بیا چې لیکل کوم هماغه رنګ بدلېږي. زه دا انتخابوم یو وارې my best friend is عبدالله ګل، دا ما انتخاب کړه. زه راځم فنټ مې کلیک کړه. خیر کې ډېر ټایم یې واخیسته. دې ځای کې مثلا مختلف د دې شکل ګوره لاندې اګزامپل ورکړي سمپل. که زه دا کلیک کوم ګوره د دې هغه سټایل چینج کېږي لیکلو. پښتو کې موږ مختلف نستعلیق او موږ مختلف قسمونه لرو لیکلو. چې انګلیش کې مختلف قسمونه دي. ګورې مثلا دلته خو سمبول شکل راغی، زه به یو دانه په دې کې خوښ کړم لکه دا. اوس بولټ نور هم پیړېږي، مثلا که چې د سمپل وي ګوره ایټالیک کږېږي، بولټ نور هم غټ شو. راځو ریګولر ته، دې ځای نه اندازه هم ورته غټولی شي. ګوره سایز نه، فنټ سټایل نه او فنټ سایز نه، دې ځای نه مثلا دا خو پښتو موږ سره ده ځکه دا سکرپټینګ او نور سټایلونه هم ورسره راغلي دي. او راځو ورته دې ځای نه کلر ورته انتخابو. مثال دغسې رنګ دی انډرلاین دی وي که نه وي دي انډرلاین رنګ دې سره کمي، مثال دا دې سور وي. دې ځای کې ګوره شیډو کلیک کوم، ګوره دې سوری غوندې ورکړه مثلا دا آوټ لاین. دا هر یو چې کلیک کړي تاسو دلته خپله اوچته ښکاري چې دا څه کار کوي. صحیح شو؟ زه دا اوکې کوم. دا وګورئ my best friend is عبدالله ګل. هغه کوم سټایل چې ما خوښ کړه هماغه دا چې ما انتخاب کړی و سلیکټ کړی مې و، په ده باندې اپلای شو. دا وګورئ. ښه راځو کرکټر سپیسینګ. کرکټر سپیسینګ نه مخکې ټکس افیکټ ته راځو. دغه هلته مختلف ګوره هلته لاندې به ښکاري تاسو ته د مختلف افیکټس ورکولی شي چې دا ویب سایټ ویب پیج دپاره پکارېږي، بل ځای کې د استفاده نه کېږي ځکه چې دا خو په ورقه باندې پرنټ کېږي نه، چې په ورقه باندې پرنټ کړي همداسې پړک پړوک به کوي، څه خو امکان نه لري. خو دا انټرنټ پیج دپاره زیات استعمالېږي. دا زه اوکې کوم. ګورئ شاید امید ده چې ریکارډ شوی دا سټایل. ښه راځو اوس کرکټر سپیسینګ. مثال دغه لیکل چې موږ کړي دي د دې په مابین کې ته کولی شي چې لږ سپیس پیدا کړي. ګوره زه راځم ورته اول به دا انتخاب کړو. فنټ ته راځو دلته اوس 100% دی، که زه ورته 200% کړم ګورې دلته ورته لاندې ښکاري. دا به ګوره دې منځ کې سپیسینګ پیدا شو. زه انډو کوم، یعنې دا کش غوندې کړل، سکیلینګ غوندې دی. دې ځای نه راځم ایکسپینډ. دا حروف منځ کې ورته دا مسافه ما ده را پیدا کړو. دا دې ځای نه زیاتولی شم بای. دا ګوره زه دا اوکې کړم، مه ګوره هملته مای بیسټ هلته ښکاري. که زه دا اوکې کړم دا وګورئ مای او دغه کې دی بي ای اس ټي دې منځ کې ګورئ مسافې زیاته شوه دا مسافه. همدا ډول که چېرته زه ورته ایکسپینډ نه کنډینس کلیک کړم دا به بلکل سره نږدې شي. دا زه اوکې کړم دا وګوره سره بیخي سره ونښته. بېرته راځم نارمل ته. رایز څه کار کوي؟ رایز ګورئ اکثره بیا تاسو استفاده ترې کولی شئ. مثال ما لیکلی دی my name is خان. زه مثلا دا ایچ غواړم چې دا څه شي لږ بره شي. فنټ راځم ورته یم چې رایز مې کلیک کړه. اوکې دا لږ نور هم ډیزاین زیاتولی شي. دا اوکې کومه. دا ګورئ ایچ ته خان لږ اوچت شو. مثال زه لیکمه 2 یا ایکس په توان دی 2 یو منټ. دا 2 زه انتخابوم. راځم فنټ دې ځای نه ورته یم چې رایز. لږ نور هم اوچت کړئ. دا وګورئ همدا ډول تاسو کولی شئ نور مثلا مختلف دغه ورته ورکړئ. وګوره مثلا 0 دا وګورئ تاسو کولی شئ دا نور هم مثلا ډاون یې کړئ. دې ځای نه دا رایز دی ته ورته لور انتخاب کړه. لور یې کړه اوکې کړه. دا خو بیخي زیات لاندې شو. تاسو کولی شئ مثلا مختلف هغه اندازه ورته بېرته برابره کړئ. ښه ټکس افیکټ باندې پوه شئ. دلته چې کوم سټایل مثلا تاسو خوښ کړه غواړئ چې هر وخت کې همدغه سټایل راشي ډیفالټ بټن کلیک کړئ بیا ضرورت نشته دا سټایل تاسو جوړ کړئ. هر ځل چې ورډ راځي هماغه سټایل کې به لیکل کوئ. ډیفالټ اکثره مه کلیک کوئ ځکه چې موږ تاسو ضرورت ورته نه لرو. که ضرورت وي ورته بیا یې کلیک کړئ.
پاراګراف څه کار کوي دا زه بلاک کوم ټول ډیلیټ کوم پاراګراف اول مثلا دلته یو درې پاراګراف ولیکو یو منټ دی تیر شو equal to r and چې ولیکو خپل درې پاراګراف راځي مونږ تاسو ته دا ګور یو پاراګراف دا دی یو دا دی او یو دا دی زه په دې منځني پاراګراف کلیک کوم راځم ورته یم چې پاراګراف اند دې زه تر راځم دلته ما ته وایي چې لیفټ رائټ پښتو دغه لپاره دی کوم خوانه لیکل شروع شي ښي طرف نه چپ طرف نه زم سنټر نه ګوره زه اوس وکې کوم اوس که زه دې منځني پاراګراف کې چینجز کوم ګورې بالکل دا خپل هم سنټر ته شو که چینجز هم کوم ګورې بالکل د میز نه چینجز کیږي انډو ښه زه بیرته راځم پاراګراف ته ورته یم لیفټ صحیح دی بیفور او آفټر دې سایډ نه تاسو اندازه د دې ورته کولی شئ د لیفټ سایډ نه ورته اندازه کمولی شئ دا زه اوکې کوم ګورې د نور پاراګراف دې ته وګورئ دې خوا نه تقریبا 1 انچ د دې اندازه پرې دا وړه شوه دې خوا نه هم 1 انچ پرې راوړه شوه زه بیا راځم دلته دا بیرته نارمل ته راولو بیفور پاراګراف آفټر پاراګراف پاسنی پاراګراف وړاندنی پاراګراف دواړو سره مثلا مسافه پیدا کړه ګوره یو بل نه سره لرې شول همدا ډول دا څه کار کوي فرست لاین صرف دی خوا که ګوره دلته پریویو کې هم ښکاري زه دا اوکې کوم دا ګوره صرف اول لاین کې فرق راغی اکثره دا انګلیش خطونو کې دا سټایل نه وي یا تاسو دې ځان انتخابولی شئ یا مثلا اول لاین په خپل ځای د لاندني لاین نه دی خوا کې ګوره اول لاین په خپل ځای کې د لاندني لاین نه دی خوا نه شروع شوي دي همداسې لاین سپیسینګ مثلا دا لاینونه چې د دې منځ کې دا خو پاراګرافونه منځ کې سپیس وي دا لاین ډبل مثلا سپیس راوله ګوره هر یو لاین وګورئ یو د بل نه څومره وړاندې شول همدا ډول لاین ان پیج بریک څه کار کوي دا چې کله موږ تاسو دې کې تاسو کله چې یو اندازه انتخاب کړئ دې ځای نه ورته اندازه نور هم زیاتولی شئ ګوره ډبل نه بیخي سره واړوئ لاین ان پیج بریک څه کار کوي کله چې دا مثلا صفحه ختمیږي بیا دې نه استفاده کولی شو راځو دلته انټر بټن وهو چې د صفحې لاندې سیده راشو لږ شانتې بیرته بره ځو زه دې ځای کې یو پاراګراف لیکم حوصله غواړي ګورې دا پاراګراف لیکم انټر چې وهې پاراګراف بیلیږي موږ انټر نه وهو یعنې پاراګراف زموږ نه دی ختم ګورې آخري لاین دی کله چې زه دا ګوره پاراګراف ختم نه دی خو زما صفحه نوره ختمیږي کله چې زه یو حرف هم لیکم یو لاین مکمل کوزیږي ورسره دا وګورئ که زه دا حرف پاک کړم بیرته ګوره پاس خیږي یو ام لیکم ګوره یو لاین ورسره کوزیږي د دې وجه دا ده چې دلته پاراګراف کې په دې لاین ان پیج بریک کې ورته وینډوز آر فن کنټرول انتخاب شوی دی که دا لرې کړو او ورته کلیک کړو چې کیپ لاین ټوګیدر او زه اوس اوکې کوم ګوره غونډ پاراګراف کوزوي زه د ام پاک کوم نو پاس صفحه کې دی که یو ام یا یو حرف ورسره لیکم غونډ پاراګراف را کوزیږي ګورې ښکاري تاسو ته هغه اولنی څه کار کوه هغه صرف یو لاین کوزو او دا بل چې دی مکمل پاراګراف کوزوي کیپ وت نیکسټ دا که زه اوکې کړم اسم مو کوزوه ګوره زه ام لیکم هغه ام لاندې راغی یو لاین هم ورسره کوز نه شو او نه ورسره مکمل پاراګراف کوشو دا سلیکشن تاسو دې ځای نه کولی شئ چینج کړئ را چینج کړئ پیج بریک خو به ډایرکټ بلې صفحې ته مثلا لاړ شه ډونټ هایفنیټ وروسته بیا موږ یو هایفنیشن کار نه کوي هایفنیشن موږ وروسته ټولز مینو کې ویو او سوپرس لاین نمبر څه کار کوي غوږ کې دې ته دا بیرته خپل حالت ته راولو دا چې کله موږ او تاسو لاین نمبر یې ورکړي ګورې زه راځم او زه پر دا پاکوم او زه لاین نمبر یې کوم ځای نه ورکول کېږي تاسو زه اول نه یم او بالکل پیج سیټ اپ دومره خو پوهېږئ ما ته پته ده پیج سیټ اپ کې کوم ځای کې لی آوټ بالکل همدا ځای دی کومه دی دا دی بالکل ښه لاین اډ لاین نمبرینګ اوکې ګورې ما دلته لاین نمبر یې ورکړي دي 1 2 3 4 5 6 7 مثلا دغسې ګوره انتر 14 پورې راغله زه وایم چېرې دغه 10 او 11 او 12 د نمبر نه ورکوم اوس که چېرته موږ هغه لاین نمبر ټول لري هغه آپشن لرې کوو ټیک مارک چې موږ وکړو نو ټول لاین نمبر اخوا کېږي او که پرېږدو ټول ته ورکول کېږي مثال داسې یو سوال تاسو نه څوک کوي چې دغه 10 11 12 لاین د زه نمبر نه ورکوم اوس به تاسو وایئ چې دا دې په کومه بلا ووختو تاسو راشئ دلته پاراګراف ته سوپرس لاین نمبر کلیک کړئ او هلته لاینونه به مخکې نه انتخاب کړي ګوره زه اوکې کوم دا ده چې لاین نمبر یې ورکړي شو ګوره 7 9 نمبر نشته بیا لږ ګوره وروسته شروع ځکه چې موږ نه دا سوال شوی او حل یې کوم ځای کې دی فارمیټ پاراګراف سوپرس لاین نمبر امید دی په دې هم پوه شوي یاست پاراګراف باندې بولټ اینډ نمبرینګ څه کار کوي
راځو یو نوی فایل راولو، نیو ډاکومنټ. اوکې، په دې کې مثلا کله ته لیکل کې زه غواړم چې دې ته شاته نمبر یې ورکړم او که بولټس ورکړم. نمبر خو موږ په سیټ اپ نمبر کولی شو، دا زه بلاک کوم. بولټ ګور دې ځای کې یو داسې بولټس دي مختلف، هر یو بولټ هم خوښ شو اوکې کړي. دا وګورئ هلته ورکړه ورته هر یو لاین شاته کله چې انټر وهو په خپله راځي. که غواړو چې نور رانه شي یو انټر مو وهو، 2 ځلې بل انټر ووهئ، ختم. دا وګورئ دې ته رانغله، دا هم یاد کړئ. ښه دا زه بېرته بلاک کوم زه او راځم فارمیټ بولټ ته. که دې کې مثلا زما خوښ نه شول زه به څه کوم، کسټم کې مثلا نورې بټنې دي. ګوره بولټ ته لاړ شي، مثلا دا بټن ما کلیک کړه بولټ، دا کېدای شي ما ته نور بولټس راولي. او ګورئ هغه ته یې راوستم، څه ورته وایي سمبول خانې ته مختلف سمبول نه خوښ کوي. اوکې فنډ ته لاړ شي، مثلا دې ته به یو سور رنګ واخلو چې دا زړه والا خوشحاله شي، دل واله. اوکې دا وګورئ یہاں تو سبھی دل جلے. ښه ګورئ پکچر کې مثلا تاسو ته تیار ریډیمیډ جوړ شوي دغه دي، دا په ګیلري کې بټنې دي، تاسو کولی شئ دې بټن نه استفاده وکړئ. ډېر ښایسته ښایسته بټنې هم شته پکې، بعضې انسټال وي بعضې نه وي. دا کلیک کوو انزټ کوم ګورو چې انسټال ده که نه، انسټال دي. ګورئ څومره ښایسته ښکاري. دا و چې بولټ دې کې مثلا نمبرینګ، ګوره دې ځای نه کولی شئ تاسو مثلا کوم ځای سلیکټ کړي هغې ته نمبر یې ورکړي. ګوره زه دا بلاک کوم، یو منټ، فارمیټ بولټ نمبرینګ راځم نمبر 2 1 2 3 یا اے بی سی سره هم تاسو کولی شئ. اوکې کې ګوره اے بی سی ډي ای اف تاسو نمبر یې هم ورکولی شئ. دې ځای نه چپټرو ته نمبر یې ورکوئ. هیډینګ مثلا موږ ورکړي دي که نه، هغه هیډینګو ته هم نمبر یې ورکولی شئ. په دې پریکټس وکړئ، ډېر اسانه، لکه څنګه چې ما دا نور نمبر ورکړي په دې باندې هم تاسو هیډینګس جوړ کړئ او راشي هغې ځای نه نمبر یې ورته ورکړئ. دا ما ډیلیټ کړه. راځو بارډر اینډ شیډینګ. بارډر اینډ شیډینګ څه کار کوي؟ کله چې مثلا زه ګوره دلته یو لاین لیکم یا مثلا دغلته زه دا پاراګراف سلیکټ کوم او دلته راځم ورته یم بارډر اینډ شیډینګ. دا اول بارډر چې دی دا چې دی دا صرف د سلیکشن دپاره دی چې کوم ځای موږ انتخاب کړی. ګوره دې ځای دلته بارډر نشته، ګوره نن دی باکس شیډو په شکل کې 3D په شکل کې سره مثلا ته هغه خوښې بارډر. دې ځای کې ورته سټایل خوښې، ګورئ دا سټایل. دې ځای کې ورته رنګ خوښې، دې ځای کې ورته سټایل نریکې غټې مثال مختلف سټایلونه تاسو کولی شئ دې ځای نه انتخاب یې کړئ. دا مثلا ما خوښ که زه اوکې کوم. دا وګورئ دا صرف چې کوم ځای ما انتخاب کړی دا بارډر هغې ته ورکړه. دا چې څومره زه اوس ایکسپینډ کوم دا لیکل کوم دې کې به دا وګوره زیاتېږي ښکاري. ښه زه راځم بېرته فارمیټ ته بارډر اینډ شیډینګ ته. دا خو د کوم ټیکس بارډر دپاره چې کوم ټیکس موږ انتخاب کړی هغې ته بارډر ورکوي. دلته دی بل پیج بارډر، 2 بارډر دي که تاسو کنفیوز نه شئ. دا د پیج دپاره دی، مثلا مختلف او مکمل صفحې دپاره تاسو یو بارډر ورکولی شئ. دې ځای نه خوښ کړئ سټایل، که دا هم نه خوښېږي ورډ آرټ. دې ځای کې تیار جوړ شوي ډیزاینونه دي، ډېر ښایسته ښایسته ډیزاینونه تیار جوړ شوي دي. تاسو کولی شئ چې خپل بارډر ته مثلا دا سټایل ورکړي. ګوره ما دا اوکې که دا ګوره مکمله صفحې ته ما دا سټایل ورکړه. پرنټ پریویو کې وګورئ دا ګوره دا پرنټ کېږي هم، ان پرنټینګ نه دي. ګوره دا شیان کوم یو کار کې چې موږ هغه کې کار کوو دا ان پرنټینګ نه دي. کلوز. راځو دلته ان پرنټینګ هغه شیان دي چې کوم نه چاپ کېږي، دا یاد لرئ لکه بیکګراونډ. دې باندې ورسېدی امید دی دې باندې پوه شوي یاست. دې کې ډېر ښایسته ښایسته مثلا ما ورته ویلي چې دغه دي ګوره دلجلۍ والا دپاره هم شته. اوکې ښه دا ګورئ زړونه راغله مکمل پیج کې. ګورئ دا زه کلوز کوم. بارډر دلته شیډینګ کې څه کار کوي؟ کوم یو ټیکس ته چې موږ بارډر ورکړی دی ګوره هغې ته موږ تاسو بیکګراونډ هم ورکولی شو چې چاپ شي. که کوم ټیکس چې موږ بلاک کړی دی تاسو کولی شئ چې دا مکمل ټیکس بلاک کړي. ګوره زه راځم دلته او دغه بارډر زه نن کوم. اوکې زه دا ټول ټیکس بلاک کوم او زه راځم دې ته بارډر ورکوم. بیا ډېر دغه نه شي. ګورئ زه دې ته بارډر ورکوم، دا صحیح دی. دلته راځو دا کلر ورته ما خوښ کړو. اوکې دا بارډر ما ورکړه. زه غواړم چې زه مثلا دې صفحې ته دا زه انټر وهم تر دې ځایه پورې دا صفحه د ایکسپینډ شي. یو منټ لږ بره زه غواړم چې دې ته اوس بیکګراونډ ورکړم شاته. بیکګراونډ څنګه ورکوو؟ راځو ورته ویو چې فارمیټ دا بیکګراونډ هم نه چاپ کېږي. دې نه چې کلر ورکوو دلته راځو شیډینګ. شیډینګ نه چې اوس کوم کلر موږ ورته خوښ کړو دا به چاپ کېږي ضرور.
دا کلر ما خوښ کوو کې دا پرنټ پریو کې وګورئ دا وګورئ دا پرنټ کېږي ها شیډینګ څه کار کوي کوم یو ټیکس ته چې موږ بارډر ورکړی دی هغې ټیکس ته موږ بیک ګراوند کلر انتخابولی شو دې ځای هم تاسو کولی شئ نور کلرونه ورسره مکس کړئ مختلف کلر سره مکس کړئ اوکې خاص افیکټس ته ورنه کړو خو ډاټس پکې راغله واړه واړه ما ته ښکاري تاسو ته نه ښکاري بیا کله پریکټس وکړي تاسو ته به ښکاره شي ښه زه دا کلوز کوم